بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د نون ساکین او تنوین احکام سلور دي. اظهار او ادغام پرون ویل شو. دریم او سلورم احکام اقلاب او اخفاء دي. اقلاب په لغت کې تحویل شیء عن وجهه، تحویل شیء عن وجهه، یو شی د خپل حقیقت نه ګرځول. تحویل شیء بدلول د یو شیز، عن شیء د یو شی د وجه نه. دا هغه لفظي معنا ده. یو عامل د وجه نه، یو سبب د وجه نه یو شی په بل شي باندې بدلول. خبره ورسېدلې؟ دا دې ته ویل کېږي اقلاب. دا اقلاب په اصل کې د انقلاب نه اخیستل شوی، او انقلاب هم څه ته وایي؟ بدلون ته وایي. د انقلاب د ټکي سره زموږ او ستاسو دا وطن ډېر اشنا ده که نه. مختلف انقلابونه راځي په هر 10 کالو کې یو انقلاب راځي. کله سور انقلاب راشي، کله شین انقلاب راشي، کله سپین انقلاب راشي. الله دې بل انقلاب نه راولي چې دا انقلابات اثر ټول څنګه کی ختم کی. همدغه سپین انقلاب الله تعالی دائم ولري. الله دې پکې اصلاحات راولي. الله دې مسؤلینو ته اخلاص نصیب کی. نو خبره دا ده چې انقلاب بدلون ته وایي. یو حالت په بل حالت باندې بدل شي. روسي انقلاب سور انقلاب سره بیرغونه و، هغه د مجاهدینو په شین انقلاب باندې بدل شو. شین انقلاب په برګ انقلاب بدل شو، جمهوریت پکې راغی. صحیح شو. اوس هغه ورو شو، الله تعالی اسلامي انقلاب راغی. صحیح شو. دا انقلابات دي، خو یو وجه نه، یو سبب نه. دا خو خارجي مثال مې درک. تحویل شیء عن وجهه، بدلول د یو سیز، اړول د یو سیز. حقیقت یو شی دی او ته په بل شی باندې تعبیره، خو د څه شي نه؟ یو وجه نه. وجه په وجه نه، یو وجه او یو سبب به هلته موجود وي. موږ تاسو وایو چې اقلاب کله چې د نون ساکین او د تنوین نه وروسته با راشي، دا با سبب شو. اوس دغه نون ساکین او تنوین په څه شي بدلیږي؟ په میم. انقلاب شو که نه؟ نون دې بدل که په څه شي؟ په میم. ولې دې بدل که؟ با راغی. عن وجهن، عن وجهه، یو سیز د وجه نه. هغه شی څه شی و؟ با وه. څه شی دې بدل که؟ نون. په څه دې بدل که؟ په میم. ظاهرا نون ده، وای میم. یو شی د خپل حقیقت نه ګرځول، همدا معنا. حقیقت نون ده او ته وایې څه شی؟ میم. ولې وایې؟ ځکه یو سبب موجود ده چې سبب د نون ساکن او د تنون مخې ته د با راتګ ده. هر ځای کې نون ساکن خو په میم نه بدلیږي تر څو چې شی نه راغلی، با نه راغلی. اوس خبره واضحه شوه انشاءالله. دغه ته ویل کېږي اقلاب. تحویل شیء عن وجهه، اړول د یو شی یو شي د وجې نه، ګرځول د یو شي حقیقت، یعنی یو شي حقیقت بدلول، یو شي حقیقت بدلول. حقیقت کې الته نون ده، نون اخلی په څه شي بدلی؟ په میم باندې بدلی. ښه، دا لغوي تعریف. اصطلاحي: جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعة الغنة. د یو حرف په ځای بل حرف کې ښودل سره د مراعتولو د غنې نه. یعنی حرف به بدله، حرف به بدله. الته خو خبره خو تحویل شیء خبره وه، لغت کې خو موضوع نه واضحه کیږي. دلته اوس وایي بدله به څه شی به بدله؟ یو حرف په ځای بل حرف. یو حرف چې بدله هغه څه شی ده؟ نون ده. په کومې چې بدله هغه څه ده؟ میم ده. بدلول د نون په میم باندې مع مراعة الغنه، سره د مراعتولو د غنې نه. یعنی میم نون به په میم بدل کې، خو غنه دنه چېرته پاتې نشي، غنه به م ورسره کوي. نو دې شو اقلاب مع الغنه. اقلاب مع الغنه. اصل قانون پکې اقلاب ده، بدلون ده. یو حرف په ځای بل حرف. ګوره جعلوا حرف
ګرځول د یو حرف مکان حرف آخر، د بل حرف په ځای باندې د یو حرف په ځای بل حرف ویل، د نون په ځای میم ویل. خدا جعل حرف آخر شو کنه، د میم په ځای باندې د نون په ځای باندې تا میم ویلې، دغه میم په ځای باندې نون ویل دا یو بدلون ده کنه ده، همدې ته چې ویل کېږي اقلاب. خو مع مراعات الغنه سره د باقی ساتلو د غنې نه، یعنی غنه به پکې هېره نشي درنه، غنه به پکې هم کوي. د نون ساکین او تنوین په میم مخفف باندې بدلول، د نون ساکن او تنوین نون په میم مخفف باندې بدلول، یعنی نون ساکن او تنوین تلفظ به په میم باندې، خو میم مشدد نه بلکې میم مخفف، میم مخفف بغیر د تشدید نه، سره د باقی ساتلو دی غنې نه. او دا بدلول هغه وخت کیږي کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته یو وجه موجود وي، یو سبب موجود وي، یو علت موجود وي. ځکه د صفات عارضه او تعریف موږ داسې کړی و، صفات عارضه په چی باندې بنا وي؟ یو سبب باندې بنا وي، وچ په وچه نه بدلیږي. سبب دلته څه شی شو؟ د نون ساکن او تنوین نه وروسته د با راتګ. نو دلته به دغه میم چې دلته موږ وایو دا وچ په وچه نه وایو، بلکې دا خو حقیقت نون ده، او اقلاب وایي دلته چې یو شی د خپل حقیقت نه اړول. دلته حقیقتا نون پروت ده، علیمون نون پروت ده، او چې ورپسې با راغی موږ وایو چې علیمم. ولې؟ ځکه چې با راغله هلته په تلفظ باندې بیا وروسته خبره کوو. موږ دلته اوس مطلق بدلون زده کوو. من بعد من صحیح شو؟ نون ساکن ده، دا من به اوس په څه شي بدلو؟ په میم به بدلو. ولې به بدلو؟ ځکه چې مخې ته با راغلی. علیمون نه به چې جوړ شي؟ علیمم. صحیح شو؟ دې ته ویل کېږي اقلاب. کله کېږي چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته با راشي. نو دا که په یوه کلمه کې هم دا قانون اجرا کېږي او که په دوو کلمو کې راشي نو هم اجرا کېږي. نو مثالونه وګورئ. خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا. رن کې تنوین کې نون پروت ده کنه، دغه تنوین به په څه شي بدلو؟ ولې بدلو؟ ځکه اقلاب کیږي، او اقلاب تعریف هم دا ده جعل حرف مکان حرف آخر، د یو حرف په ځای بل حرف ځای په ځای کول، د یو حرف په ځای بل حرف ویل. نو کم حرف ده چې هغه په ځای موږ بل حرف راولو؟ همدغه نون ده، دغه ساکن نون ده. هغه په تنوین کې وي کم داسې وي، نو چې مخې ته با راشي دغه نون به په څه شي بدلیږي؟ په میم باندې به بدلیږي. صحیح شو؟ نون ساکن او تنوین آواز به په میم باندې بدلو، دغه ته ویل کېږي اقلاب. دا هم دا یو حرف لري. اقلاب حروف څو شول؟ یو حرف. هغه نون چې هغې کې اقلاب شو هغې ته به نون مقلوبه ویلی کېږي. نون مقلوبه. هغه نون چې په هغې کې ادغام کېږي هغې ته به نون مدغم، او هغه نون چې په هغې کې اظهار کېږي هغې ته بیا مظهره ویلی کېږي یا مظهر. صحیح شو؟ نو دا هغه اصطلاحات دي چې کله کله مخې ته راشي دا باید تاسو ته یاد وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.